دې کور کې مرمۍ لګېدلې وې، دې کور کې د مرمۍ لګېدلې اشد هندارې ګوره دا یې ځای دی، دا یې ځای دی. موږ څه ګناه کړې؟ دا ګناه مو راوښیه. دا شداره وویشتل، دا شداره راولېدلې وه، دا کوټې دي ګوره، دا ګرده ویشته، دا مرمۍ غارونه دي، دا ټوله د مرمۍ دغه دي، دا ګوره دا ټوله د مرمۍ غارونه دي. موږ ګناه څه شي دی؟ دا ګناه مو راته وښیاست. موږ خو دغه نه وو، موږ دهقانان خلک وو، راله دوې پنځه واره چاپه را باندې ووهله، کورونه پاک را کباب کړل. تلم لمانځه ته چاپه راله، پر چاپه یې را باندې ووهله. ماخوستن لمانځه ته لمانځه ته یې نه پرېښول، نه وس تللی، خپل لمانځه ته له. پر موږ باندې بیخي ډېرې سختۍ رالې، بیخي داسې سختۍ را باندې راغلې چې بیخي ډېرې سختۍ را باندې رالې. نه به خوب و، نه مو خپل ډوډۍ ارامه ته خوړلی شوه. د ډوډۍ مو راولاک پر ارامه خوړلی شو. درې زامن مې شهیدان شوه. درې ځوانان یې 25 کلن وو، هغه مشر یې 25 کاله وو. بالا نه ورسېد، د پاخه خلک هم نه ورسېد، ځوانان دغه د یوه دوه یتیمان پس د یوه ته مې کوزده کړې وه، بل ته مې نه وه کړې، بل دغه کوزده مې راته اوس نه ورته کړې. دوه یتیمان یې پاتې شو، د هم ځینې دې ساسرې دي په غاړه کې مې لیدلي وه. ساریان دا څه کړو، څه چل وکړو؟ دا امریکایانو باندې موږ څه کړي وه، څه مو کړي چې دلته راغلو، موږ یې بمبارولو، ایسته وزرې ځغلولو، را به سپي به ورسره وه، په کورو کې باندې به بس دغه د کور نه شو وتلی یو له